السلام علیکم محترمین، الله تعالی مو جوړ او روغ او آباد لره. دوستان، نن یو داسې وظیفه ده چې ستاسو په زندگی کې چې هر څومره مشکلات وي، هر څومره حاجات وي، که په زړه وي که په لکا وي، داسې انسان په دې دنیا کې نشته چې حاجت نه لري، داسې انسان په دې دنیا کې نشته چې مشکل نه لري، داسې انسان په دې دنیا کې نشته چې مثلا هغه له تکلیف سره نه وي مخ. زه یو څو وظیفې تاسو ته درښیم. په دغه وظیفو کې هر هغه حاجت هم درښیم چې د هر څه لپاره وي او تاسو لغه حاجت سره مخ یاست، هغه وظیفه جندر واخی هغه وکړي. دا وظیفې ډېرې دي. دا مثلا د هر شي لپاره ځانته وظیفه ده. د رزق لپاره ځانته ده، د پریشانیو لپاره ځانته ده، ټینشن لپاره ځانته ده، د غمو لپاره ځانته ده، او د زندگی کې د خوشحالي لپاره د سکون لپاره ځانته ده. سیستاسو په زندگی کې هر حاجت وو دیغه لپاره سیستاسو کوم وظیفه و هغه یو وظیفه جندر واخی هغه وکي، ستاسو مشکل به حل شي. که دوه درې حاجت لري، څلور حاجت لري، مثلا هغه بیا هغه څلور وظیفې در واخلي. مثلا خو عرض می دا وظیفې ز تاسو سره شریکوم درخایم، تاسو خو غوږ ورته ونیسئ، یو بل خواته سوچ او فکر ما اړوي، بس صرف او صرف دغه خبرو ته د وظیفې د غوږ ونیسئ چې ښه می سر ور باندې خلاص. که هر حاجت لري، زه ډېرې وظیفې درته بیانوم نن. هغه خپله وظیفه جندر واخی چې هر حاجت تاسو په زړه کې وي، دغه لپاره خپله وظیفه واخی. دغسې ټولې وظیفې خو چې وکړئ په بیا خدا ډېرې دي نشئ کولی. د خپل حاجت چې مې په زړه کې چې هر مشکل وي، له فقر ځان خلاصول غواړي، له هر څه چې هغه وظیفه تاسو جندر واخلئ، عمل ورباندې وکړئ. اولین په هغو کې ګورئ دوستانو، وظیفې چې دي د هر مشکل پریشاني لپاره حل دي. دا وظیفې کوئ، دا پرېږدئ ما، انشاءالله په زندگی کې به د بدلون راشي. اولینه وظیفه د هر مشکل او پریشانی د حل کولو لپاره چې ډیره مجربه وظیفه ده، ډیره بهترینه وظیفه ده، ډیره طاقتوره وظیفه ده. د سهار له لمانځه وروسته 3 واره سورت یاسین وایه، او دا یاد ساتئ په سر کې هم 3 واره درود شریف، په پای کې هم 3 واره درود شریف. کله چې په سر کې د سهار لمانځه وروسته په سر کې په شروع کې 3 واره درود شریف ووایئ، بیا مې 3 واره سورت یاسین تلاوت کړئ، بیا 3 واره درود شریف. له هغه وروسته په ښه نیت سره، مثلا په اخلاص سره د خپل مقصد متعلق دعا وکړئ چې کومه دعا مې په زړه کې هغه وکړئ، الله تعالی به یې قبوله کړي. دوهمه وظیفه د رزق د بندېدلو لپاره، مثلا یو انسان د رزق دروازې ورباندې بندي، یا رزق پیسې لري خو په هغه کې برکت نشته، دغه لپاره بیا دا وظیفه ده. د سورة مزمل تلاوت 1 واره روزانه هر ورځ کوي. مثلا 1 واره سله تاسو ډیر وخت واخلي، تقریبا سی قرآن کریم د انسان خز د یغه نیمه غنټه دغه به غنټه واخلي. 1 واره سورة مزمل تلاوت کوي، په اول او اخر کې تر سورت مخ کې 11 واره درود شریف. او دا وظیفه د 2 ورځو لپاره ده، دا د 14 ورځو لپاره ده، یا د 11 ورځو لپاره ده، یا د 40 ورځو. مثلا اخیری ورځ یا 40، یعنی د یواره د 11 ورځو لپاره وکړئ. که ستاسو مشکل حل شو، مثلا د رزق د بندش لپاره، که نه سو بیا د سورة مزمل تلاوت لغه نه بعد لغه 11 ورځو پیشکش کوي تر 14 ورځو. بیا که چیرې هم نه سو حل، بیا تر 40 ورځو پورې ورسوئ، انشاءالله ستاسو مشکل به حل شي. خو د وخت پایبندي غواړي چې خامخا به کوئ، قضایي به نه کې راوړي. الله تعالی به مو د رزق له بندش څخه خلاص کړي، او الله تعالی به د رزق دروازې در باندې خلاص کړي. دویمه وظیفه دوستانو، که یو انسان غواړي چې ماته الله تعالی یو ښه نوکري راکړي، مثلا ډیپټي یا وظیفه، بعضې خلک ډیپټي ورته وایي، نوکري بعضې خلک وظیفه ورته وایي. هغه وایي چې ماته الله تعالی زما د طبیعت نوکري راکړي، مثلا دا رقم وي زه کې پکې ستړی یم نه یم، عزت مې هم پکې زیات وي، خلک مې هم ډېر پکې پیژني، شهرت مې هم پکې زیات وي، او پیسې هم ډېرې وي، او داسې مثلا چې ستړیا هم نه وي پکې کې، زما د طبیعت نوکري ماته میلاو کړل شي. خو ډېر کوششونه یې کړي وي، په هر ځای کې بیا هم دی قابل انسان وي، په هر ځای کې دی راګرځوي، د هغه لپاره دا وظیفه. سورة المزمل به 1 واره وایاست، په اول او اخیر کې باید درود شریف 5 واره وایاست. دغه وظیفه به تقریبا 1 هفته وکړئ. انشاءالله له هغه وروسته د هغه نوکري لپاره چې هره نوکري غواړئ دعا وکړئ، الله تعالی به ستاسو هغه نوکري در پوره کړي. مثلا زړه ارمان در پوره شي، هغه نوکري به الله پاک جل جلاله ستاسو په قسمت کې. څلورمه د دې لپاره چې مثلا د انسان رشته بندوي، په پښتو کې قلم یا بندوي، هغه ازلي قلم
مثلا چې دی غواړي چې پلانکي ځای کې زما رشته وسي زما نکاح وسي خو هغه د دې طبیعت د دې خوښۍ نه ورته میلاوي او دی غواړي زه به دا ځای کې رشته وکړم هغه که نارینه وي که زنانه وي چې زما خوښه وي یا د دې ځای خوښ وي هغه هم نه وي خوښه خو له ډار څخه نشي ویلی غواړي چې قدرتي د مور و پلار په زړه کې الله داسې رحم ورتېر کړي مثلا داسې ورتېر کړي چې د دې طبیعت چې کوم ځای خوښ وي هلته ورسي د رشته وکړي په خوشحالۍ سره د هغه لپاره هم د دې سورة مزمل تلاوت سورة مزمل به د ورځې 5 واره تلاوتوئ په اول او اخر کې به 5 واره درود شریف وایاست دا وظیفه به تقریبا 11 ورځې وکړئ د بندښت رشتې لپاره لغه وروسته به دعا وکړئ دعا ضروري ده له هرې وظیفې بعد به دوستانې دعا کوئ هره ورځ بیا کوئ قضایي به نه پکې راوړئ کمې ورځې چې ما درښودلې لغه نه بعد به الله پاک جل جلاله ستاسو په قسمت کې هغه رشته منظوره کړي کوم چې ستاسو خوښه وي که نر که هلک وي که نجلۍ وي بله وظیفه که یو انسان غواړي چې بهر ملک ته ولاړ شي خو بهر ملک ته چې دی ځي د هغه په مابینځ کې رکاوټ یا پاسپورټ نه میلاویږي یا ویزه نه میلاویږي یا مثلا ویزه او پاسپورټ په داسې ګرانه بیه شي خو عرض مې دا و د ده مثلا مشکلات د ده د وس کار نه وي چې د هغه ټول له مابینځ څخه ختم کړي دی ولاړ شي بهر ملک خو د دې لپاره بیا دا وظیفه ده د سورة مزمل الله پاک جل جلاله به د تر مابینځ هغه رکاوټونه ټول ختم کړي غیبي به له غیبي لارو څخه الله تعالی پر ده مهربانه شي او د ده د بهر ملک تنظیمات به ټول الله تعالی ورته برابر کړي هغه دا وظیفه ده هره ورځ 10 ورځې فرله پسې د سورة مزمل تلاوت 15 ورځې او 15 واره کول په هره ورځ کې 15 واره 10 ورځو پورې مکمل په پابندي سره هره ورځ چې تلاوت د سورة مزمل کوي نو بیا د درود دعا هم کوي دعا د ضرور کوي دعا پکې ضروري ده خو دغه د بیرون ملک د بل ملک لپاره چې دی ځي په سفر یا د کاروبار چې درس لپاره ځي دا د سورة مزمل تلاوت چې دی کوي او د دې مخته تر دې صورت شاته تر دې صورت دی واره درود شریف وایي دریم کچيري بل وظیفه کچيري یو انسان غواړي چې د ورک شي لپاره مثلا د یو څه ورک هغه ورته پیدا کړل شي هغه دی بیا 313 واره الحمدلله شریف وایي یو بیاتي دی ورواخلي یا یو چاکو دی ورواخلي هغه دی بند کې پر هغه دی جف کې په داسې ځای کې دی ورځې کې دی نه دی راشو کوي انشاءالله په ورځې کې به د هغه ورک شی پیدا شي چې شي دی پر وایي الحمدلله څو واره 314 واره دا وظیفه دی وکړي بله وظیفه یو انسان غواړي یو انسان غلا جن کړي خدای غواړي چې هغه ځان ته خالی معلوم کړي ډیر وخت له انسان څخه غلاوي کیږي خدای هغه غل ځان ته نشي معلومولی یا هغه شی پیدا کړي خدا نشي معلومولی چې چا پیدا کړی خو د ده په زړه کې د ارمان چې کاش کې ما غل ماته پیدا سوی وای نو دغه وظیفه دی 110 واره ووایي 110 واره یا خبیر اخبرني یا خبیر اخبرني دې معنا ده چې ای خبرون کې ما ته خبر راکړه الله تعالی جل جلاله دې یا الله ته ما په دې باندې پوه کې چې د زما له کور زما له دکانداري زما له علاقې څخه څوک غلاوي کوي چې دا دی پروګ ده یا الله پاک جل جلاله ته دا ماته راوښیه او الله تعالی ته خو معلوم ده الله تعالی خو نور کیږي دغه وظیفه به یوه جمعه پر لپسې کوئ 110 واره به دا توري وایاست یا خبیرو اخبرني انشاءالله ستاسو هغه ورک شی به پیدا کړل شي نو دا ډېرې بهترینې وظیفې دوستانو نور هم دي هغه انشاءالله په بله ویډیو کې سره شریک کوم ځکه چې بیا دا ویډیو ډېره غټي نو هر څوک بیا نشي کولی چې دغه ویډیو وګوري ځکه اوس هم اکثره خلک وایي ستاسو ویډیو ډېرې غټې دي نو ځکه چې هغه وظیفې غټې وي نو بس په هغه وجه هم ویډیو غټې شي په روانه ویډیو کې انشاءالله د نورو وظایفو مثلا چې هغه هم دغه 4-5 دي په ویډیو کې تاسو ته زه بیانوم انشاءالله ستاسو حاجات چې هر یو هغه بل دې سره حل شي پر الله تعالی مسپارم خدای دې وکړي چې دا وظیفه تاسو وکړئ نور ملګرو سره هم شیر کړئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته